دادا نور یې ته راوړم. نه څو کاله دې مې درته ویلي چې خوراک لږ کم کوه. هغه ټولې وریجې دې تالي کړي دي. دا خو ما نه دي خوړلي. ما یې ټول سلاد خوړلی. نه پلار مې وخوړلي، ما نه دي خوړلي، تا وخوړلي. ما یې ټول سلاد ته وخوړلی. جوکشه منه ورته وویل لږ چای راوړه چای. چا ته او که نه چې چای وڅښو. یخني ده که نه؟ او که نه الله هله بچو عادي ته دې وایي. عادي ته مې عادي خو مې ښه اوس ورځمه. ورځه دادا لږې ما ته پرېږده ښه. څو روپۍ به راکړي؟ 1 روپۍ مې درکړو. ولې؟ ها پرېږدم یې درته. اخترې دی دې خوا وګوره. اخترې دی. سلام علیکم. سلام علیکم. وعلیکم سلام. وایم هغه ورځ دغه زوی دې ماته ویل چې پلار مې ډېر بدې راځي چې ته راشې. ما ویل دا خو زما د ورکوټیتوب انډیوال دی، دا څنګه زه بدې راځم. سلام علیکم. وعلیکم. والا چې ډېرې دغه دې پېښه وکړه. والا چې راغلم دغه دی ده یو خبره مې کوله د پلار نه دې خبر شوم. خدای دې اوس وبخي که نه دا په څه شي مړ شوی او د دې دا قصه راته که وکړي که نه. زما پلار هغه دې خدای وبخي 2 کاله کېږي چې مړ شوی. ولې 2 کاله کېږي؟ ما ته خو هغه ورځ هغه اشنا نه دی اشنا هغه راته وویل چې د پلار وایي دغه شوی دی مړ شوی دی وایي اوس کې. نه هغه خو داسې چلو که نه غریب مریض و. ښه چې مریض خدای شته که نه نو چې دی ډاکټر ته مې بوتلو. ډاکټر ته چې مې بوتلو بس قرار یې هغه ورته دوا ولیکله. وایي دغه دی ټېسټونه یې ورته ولیکل دا دي دغه ټېسټونه یې بلیا ټېسټونه دي مرضیات دي شیانې چې دی ډاکټر دوا ورته راکړه. ښه دوا چې ورته راکړله چې کور ته مې راوستو بس دوا به مې ورته ورکوله که نه دا سوچه ډوډۍ پسې راتېر شه دغه شربتونه او دا چې دی جوسونه دا هر څه مې ورته ورکول. بس دې کې چې دی که نه چې شپه شوله مونږ وده شولو نو د غریب چې دی چای ورکړې وه خدای پاک دې هغه دنیا ښایسته کړي. نو رښتیا الله دې وبخلي. بس هغه چې دی مړ شو که نه نو مونږ زه یوازې پاتې شوم نو بس څوک مې سرپرست نه وو که نه. رښتیا ډېرې خوندورې وریجې وې. لکه چې ده په ما باندې چل وکړې پاکه ډوډۍ نه وخوړله والله چې که ته مې رانه پاتې شي زه دا منې چل کوم. نه د ستا پلار په څه شي مړ شوی و. زما پلار خو بس په خېټه کې درد شو مړ شو او خخم کله لاړم خدای په امان. چای مې تیار دی راوړه. چای دغه دی مه راوړه ورته وایه دا کور ته راځي هملته یې څښي. راوړه چای راوړه. کور ته راځي. شامه چې زه درځم تا ته کار وزنه په مخه دې خدای په امان لاړم. الله دې وبخي پلار دې الله وبخه. خدای دې تا پلار مو وبخي. یا ربرسیکا ډوډۍ مو خوړله او ځان یې موړ کې وایي پلار دې مړ شوی. هغه خو نن نه 2 کاله مخکې مړ شوی دی او دې سرکوزي اوس هم ورته را یاد کړي ډوډۍ خوراکې مطلب